ملګرو سلام او ښې چارې. نن درته په ختیځ او ختیځ خبرې کوم. ځینې کسان ختیځ په ځې لیکي، ځینې په ځې لیکي، خو که په ځې ولیکل سي یوه معنا لري او که په ځې ولیکل سي بله معنا ورکوي. ختیځ یعنې شرق، مشرق یا ایست. لکه د افغانستان ختیځ ته په ننګرهار کې چارواکي وایي. خو که چیرې ختیځ ولیکو بیا معنا کوي شرقي، مشرقي یا ایسټرن، یعنی په ختیځ ولایت ننګرهار کې. مطلب دا په شرقي ولایت یا مشرقي ولایت ننګرهار کې. نو توپیر همدا سو چې ختیځ معنا شرق او ختیځ معنا مشرقي. د دو کلمو په لیکلو کې ډیر پام وکړئ. هسې نه وي د ختیځ یا شرق په ځای ختیځ ولیکي او معنی مشرقي سي، یا مو منظور ختیځ یا شرق یا مشرق وي خو په ځای ولیکي معنی مشرقي یا شرقي شي. دا ډول لویدیځ غرب ته وایي، مغرب ته وایي یا ویسټ ته وایي. او لویدیځ چې د غربي یا مغربي یا ویسټرن ته وایي. لویدیځ یعنی د افغانستان لویدیځ ته هرات ولایت دی. هرات د افغانستان لویدیځ ولایت دی. ګوره څومره فرق شو. د افغانستان لویدیځ ته معنا یعنی غرب ته یا مغرب ته یا ویسټ ته څه شی ده؟ هرات ده. خو که دلته وایي چې هرات د افغانستان لویدیځ ولایت دی، دا معنا سوه چې هرات د افغانستان غربي یا مغربي ولایت دی. نو که په ځې ولیکل شو غرب مغرب معنا ورکوي، او که په ځې ولیکل شو مغربي یا غربي معنا ورکوي. مخکې ما درته په سلایار، سلاکار زده کړه او زده کړه چې هی پکې راشي او که رانه شي. دا ډول په حکومت او دولت او ورته نورو کلمو خبرې کړي. درنو ملګرو، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل سبسکرایب او خوښ کړئ. د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر او لینکدین. که تاسو غواړئ چې خپل کور کې مو بچیان یا په خپله پښتو زده کړي یا یې لیک لوست زده کړي یا یې ژبه زده کړي، زموږ سره تماس ونیسئ. آنلاین درسونه لرو.